امام غزالی رحمه الله د حضرت عیسی علیه السلام یو قول را نقل کوي چې د کومې دروازې څخه غریب نا امید رخصت سي الله تعالی هغه دروازې ته اوه ورځې مسلسل د رحمت فرشتي نور پرېږدي. چې کوم کور ته غریب ودرېدی او هغې خپله غربت ښکاره کوي او هغې د یو شي غوښتنه وکړه او د هغې کوره څه نا امیده روان سو، الله تعالی اوه ورځې مسلسل هغه کور د رحمت د فرشتو څه نا امیده ساتي. ځکه دا ډیره درنه خبره ده، خپل مابین کې پام سره کول. حضرت موسی علیه السلام باندې الله تعالی یو ځل وحی وکړي، ورته یې موسی ستا پر قوم باندې کاختي راځي، ستا قوم ته تیاری وکړي او ستا پر قوم باندې ډېرې سختې ورځې راځي، د هغې سختو ورځو کې د ځان دپاره یو بندوبست برابر کړي. د هغه سختو ورځو د بندوبست کولو په خاطر باندې خپل ځانونه د سختو ورځو ته تیار وساتي. حضرت موسی علیه السلام چې کله قوم ته پیغام پیش کړي، د موسی علیه السلام قوم دستي څه وکړو چې څه مغله یې درلود هغه یې سره راجمع کړه او په خپلو کورو کې یو بل ته دیوالونه سره سري کړي. ورکه چیرې د باندې دومره سختي راغله او موږ وتلی نه سلو، یا را باندې باران سو، یا را باندې وبا سوه، یا را باندې دوړې سوې، یا را باندې مرض سلو، نو بیا به په دې دیوالو کې دننه یو د بل مرسته سره کوو، په کورو کې دننه د محلې دیوالونه سره سري کړو. حضرت موسی علیه السلام ډېر انتظار کوي او قوم ډېر انتظار کوي، لیکن کاختي نه راله، وبا نه راله، آفت و مرض نه راله. الله تعالی په حضور کې حضرت موسی علیه السلام راز و نیاز کوي، یا الله موږ خو ډېر انتظار وکړ چې ډېره سخته کاختي او ډېره ستړې به راځي، یو څه مې نه ولیدل. الله تعالی ورته هغه کاختي تاسو د خپله ځانه څه واړوله؟ ورته څنګه مې واړوله؟ الله تعالی ورته کم قوم چې په خپل مابین کې د رحم او د وسیلې اراده سره ولري، زما د طرفه پر هغه قوم باندې بیا سختي هیڅکله نشي راتللی. او که د هغې قوم په مقدر کې سختي، که د هغې قوم په مقدر کې ګراني، که د هغې قوم په مقدر کې کاختي، زه د هغې مخ اړوم، د هغې قوم حفاظت د هغې کاختي او سختي څه کوم. چې کوم قوم په خپل مابین کې رحم سره کوي، ځکه حدیث قدسی هم دی، الله تعالی د انسانانو ته وایي ارحموا من فی الارض، مځکې والا په خپل مابین کې پر لور رحمیږئ، یرحمکم من فی السما، اسمان والا به پر دوی ورحمیږي. زما په الله قسم ګرانی راوستلې الله ده، د الله په خزانو کې کمی نسته. حالات سخت راوستلې الله تعالی دی، دې کې د الله تعالی حکمت صرف په ما او تا امتحان دی. اوس که ما او تا دغه امتحان په ښه شکل باندې سرته ورسو او د خپل مسلمان مدد ته تیار سلو، من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته، چې سړی دې ورځو کې د مسلمان حاجت ورپوره کړي، الله تعالی د دې ټولو قوم حاجت پوره کوي. لیکن افسوس پر ما او تا باندې نه، زما